پدې خلکو به عذاب ناراضي. بیا دې مسلمانانو حال ګورئ، خوراکي اشیاء ته څومره ګران کړو چې دا مسلمانان ته خوراک ضرورت دی، خلکو ته دو پریوتو ځای نه میلاویږي. هغه ماشومان د دې خلکو نه یارتي چې هغه ماران وچیچل، علامانان وچیچل، او دا یې د سر سوری نشته دی. په شړ دشتو کې هغې شپې تېروي، او دې زمونږ مسلمانانو پای باندې خوراکي اشیاء دومره ګران ده چې هغې د لږې د لاسه نارې شپې تېروي. هغه مسلمانان د هغې ماشومان، ما د یو ماشوم ویډیو وکتله، نو په شړه کې پروت دی، وښونه یې داسې یو ګېډۍ جوړه کړې، واښه خوري. ته په خپل ځای باندې دا حالات راوړه، سوچ وکړه چې زما ځای په شړه کې پروت دی او هغه د وښو نه ګېډۍ جوړه کړې او هغه خوري. ستا په زړه به څه تېري؟ ته په ایمان